قدرمنو لیدونکو، اوس به یو ښکلی کارتون وګورو. پړانګ او 4 غواګانې. په یوه ښکلي ځنګله کې 4 غواګانې اوسېدې. دوی د یو بل ډېرې ښې ملګرې وې. هر وخت به یو ځای په وښو پسې ګرځېدې. هېڅکله یوازې په ځنګله کې نه ګرځېدې. له دې نه وېرېدلې چې کوم وخت ځناور حیوان حمله پې ونه کړي. یوه ورځ لیوه راغی، غوښتلې غواګانو باندې حمله وکړي. خو کله چې یې ولیدل غواګانې یو ځای ګرځي، لیوه ترې وډار شو او له هغه ځایه وتښتېد. په دغه ځنګله کې پړانګ هم اوسېده. پټ به په غواګانو پسې ګرځېده چې ویې خوري. چې دا غواګانې وخورم څومره خوند به وکړي. ډېر ښه خوراک ده. یوه ورځ دې پړانګ غوښتل په غواګانو باندې حمله وکړي. اوس ورته ګورئ چې غواګانې څنګه پړانګ ته ځواب ورکوي. له دوی سره مې زور نه دی برابر. زه باید له دې ځایه وتښتم. څو ورځې نورې هم تېرې شوې. یوه ورځ غواګانو په خپلو منځو کې جنګ پیل که. یو بل یې سخت ووهئ. تم له ما سره ونه غږېږې. زم نه غواړم چې نور له تاسې سره ووسم. زم درنه لاړمه. له دې سره ټولې غواګانې د ځنګله بیلو بیلو خواوو ته لاړلې چې واښه وخوري. د دې په لیدو سره پړانګ ډېر خوشحاله شو. اوس یې نو ورځ را ورسېده، وربشم. پړانګ ورغی او په یوه غوا یې حمله وکړه. دغسې ډېر خوندور خوراک کوله. دا چې غواګانو یووالی نه درلود، نو د پړانګ زور هم نه درلود. که یووالی ولرو کامیابه به یو، او که نه نو تل به ناکام یو.